السلام علیکم. شروع کوم د لوی خدای پاک په نامه چې ډېر بخښونکی او ډېر مهربانه دی. د پرخې ټلویزیون د سټوډیو څخه نن یو بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر یم. د نن ورځې چې کومه زموږ ټاپک دی هغه چې زموږ د ټولو انسانانو پلار دی د حضرت آدم علیه السلام د هغه تخلیق په حواله باندې دی. ما په خپله په دغه باندې ډېر ریسرچ کړی دی، ډېر کتابونه، ډېر سایټونه، ډېرې ویډیوګانې مې کتلې دي. د هغه بعد مې یو څه ډېر په مختصر انداز کې د دغې کیسې نوعیت را ایستلی دی، نو د دغه په حواله باندې شروع کوو. الله تعالی چې کوم ټایم دغه اراده وکړه چې بابا آدم علیه السلام به تخلیق کوم، نو د دغه دپاره حضرت جبرائیل علیه السلام ته وویل چې لاړ شه بیت الله د مقام خاوره راوړه چې له دغه ځایه د آدم علیه السلام تخلیق وکړو. کوم چې حضرت جبرائیل علیه السلام هغه ځای ته ورسېدی، نو هلته یې ورته وویل چې زه دا خار وړم. نو خار یې لاس ورته ونیوی چې ما معاف کړه چې له کومه خارې تاسو کوم انسان جوړوئ دغه به سبا په دغه مځکه باندې فساد، قتل و غارت او نور دا شرونه وکړي، نو د هغه سزا به بیا د قیامت په ورځ جهنم وي، او د جهنم د اور توام زموږ دغه خاره نشي راړلی. نو له تا څخه له تا څخه دا درخواست دی چې ته دغه خاره مه وړه او زموږ دغه فریاد تر الله پاک پورې ور ورسو. کوم ټیم چې حضرت جبرائیل علیه السلام لاړی و الله پاک ته مخاطبه سوی، دغه یې ورته وویل چې دغه مځکه چې له کومه ځایه ما خاره راختله هغه ډېره په غوغا او په واویله باندې وله، او ډېر فریاد یې کوي چې کوم انسان چې له تاسو له دغې خارې څخه جوړوي نو د هغه که پر مځکه فساد کوي یا له هغه څخه نورې غلطیانې کږي، د هغه سزا چې وي هغه به د جهنم ووري. نو زه هغه قدرت، هغه توام نه لرم چې هغه اور بیا برداشت کړم. نو الله تعالی ورته وویل چې ښه، او بیا الله تبارک وتعالی و میکائیل علیه السلام ته حکم ورکړي چې لاړ شه ته دغه خاره راړه. کوم چې میکائیل علیه السلام راځي مځکې ته او خاص دغه ځای ته، او بیا هلته د دغې خارې د اخیستلو کوشش کوي. خاره بیا هغسې کوم فریاد دی بیا ورته کوي چې د لاس درته نیسم او غوښه درته کوم، سوال درته کوم چې له دغه ځایه زه دا خاره مه وړه. که د دا خاره وړه له دغې خارې چې الله تعالی د کوم چا تخلیق کوي دغه انسان که سبا په دغه مځکه باندې فساد، قتل، غارت او نورې داسې پیښې کوي د هغه ځای به جهنم اور وي. نو زه د جهنم د اور توام بالکل نه لرم. نو له تاسو دا درخواست دی چې ته معافي وکړه او دغه خاره له دغه ځای زه مه وړه. د دغه بعد چې دی بیا راځي الله پاک ته، و الله پاک ته هم دغه رنګه کیسه کوي چې کومه کیسه حضرت جبرائیل علیه السلام ورته کړې وه. الله پاک په دغه موقع باندې دی د حضرت اسرائیل علیه السلام ته دغه ډیوټي ورسپاري، ورته ایسته لاړ شه له هغه ځای څخه دغه خاره راړه چې کوم ما تاسو ته حکم کړی دی چې زه د حضرت آدم علیه السلام یا د بابا انسانیت د انسانانو تخلیق ځین وکم. کوم ټیم چې حضرت اسرائیل علیه السلام راسي هلته، نو مځکه بیا هغه فریاد شروع کړي ورته یې چې دغه خاره مه وړه. که د چیرې دغه خاره وړه او له دغه ځای کوم انسان جوړېږي، که بیا دا قتل غارت کوي، فساد کوي، شر کوي پر مځکه باندې، د دغه ځای به د جهنم اور وي. نو په ما کې هغه توام، هغه طاقت نشته چې زه هغه اور برداشت کړم. حضرت اسرائیل علیه السلام دغه او فریاد غوغا ډېر په صبر په تحمل واوري. د دغه بعد پر دغه خاره جپټه ووي او دغه خاره وشي چې الله پاک له ورشي. الله پاک الزم وکړي چې اسرائیل علیه السلام څه د وکړل د خاره مه راړه. یا څه وشو هغه د مځکې فریاد ډول هغه فریاد یې وکړي، خو ما ورته وویل چې د کوم چا حکم دی هغه بیخي ډېر زورور دی، نو ستا فریاد د هغه په حواله باندې ډېر کم دی، زه د هغه د حکم تعمیل کول غواړم. دلته الله پاک ورته وایي چې حضرت اسرائیل علیه السلام زه چې د کوم چا تخلیق کوم یا د کوم انسانانو تخلیق کوم چې کوم انسانان بعد کې به راځي دغه حکم هم ستا دی چې د هغو انسانانو روح به هم ته قبض کوې. ولې په تا کې دغه قوت او دغه طاقت شته چې ته د هغو فریاد د غوغا دا اورې هم، نو بیا هم ته د حکم تعمیل کوې. ولې چې هر انسان که د چا ورور، د چا زوی، د چا عزیز و اقارب نه کېږي، نو موږ سوالونه کو، ختمونه کو، دم و درود کو چې یا الله تیره بچاو کړي، یا الله ته ژوندی راوسېتې. نو حضرت اسرائیل علیه السلام په دغه والا
بالکل د چا غوغا نه اوري. نو کوم ټیم چې الله تعالی ته دا خاوره ورورسېدله نو الله تعالی پر دغه خاوره باندې 40 شپې باران وکړي. 40 شپې په دغه باندې باران اورېدي چې دغه ښه خمیره سي او دغه ښه تیاره سي دغه کومه ګاره یا کومه خټه چې د هغه زه د حضرت آدم علیه السلام جوړوم. نو دوی یې پر دغه باندې کتابونه لیکي او حوالې دارنګه دي چې په دغه باندې تقریبا یو کم 40 شپې د غم باران اورېدی او یوه ورځ په هغې کې د خوشحالۍ باران ورېدی. نو تاسو نن سبا وینو چې موږ همیشه که څوک کالکولیشن کوي یا علیمان خلک دي یا صوفیان خلک دي هغو ته درک لګېږي چې یو کم 40 شپې په غمو په پریشانیانو کې په مختلفو قسم کې په درد و خوش کې په غوغا کې تېرېږي او یوه ورځ پکې د خوشحالۍ وي. نو کوم چې دا خاوره ښه تیاره سي نو الله پاک بیا له دغه ځای یو پتله جوړه کړي چې هغه د حضرت آدم علیه السلام پتله وي. کوم ټایم چې ابلیس راسي او دوی دا پتله وویني نو هلته په زړه کې ډېر جلن ور محسوسه کېږي، ډېر جلسه کېږي، خو دته خو دا معلوم وي چې دا به د الله پاک الله تعالی نایب وي. نو دوی د سونډې له لارې څه دوی د حضرت آدم علیه السلام و پتلې ته وردننوځي او هلته بالکل په دا جسم کې پوره وګرځېږي. بیا وخت راوځي چې راوځي ډېر په زوره وخاندي و ملایکو ته وایي ملایکې و ده ته یې استاذه ولې دی د ملایکو استاذ و ابلیس نو یې استاذه څه چله ده یا څه کیسه ده دی یې بالکل خیریت دی الله پاک چې کوم تخلیق کړی دی چې کوم کار جنا اخلي دا بالکل هغه کار نشي کولی دا هغه مقصد نشي پرې کولی ولې چې و دغه ته الله پاک تعالی ګډه یعنې خېټه ورکړې ده چې کوم ټایم دغه ګډه خالي نو سړی چې وي هغه به پر ملا کړوغ وي او بیا ورته یې چې کوم ټایم دغه ګډه ډکه سي نو بیا به په ده باندې غنودګي تاري وي او څوک چې په چا باندې چې غنودګي تاري سي هغه بیا د یوه کار هم نه وي بیا وخاندي او روان سي په زړه کې هغه درد خوش بیا هم دوی محسوسه کوي چې روانېږي توکي هغه توسي کې هغه پر د آدم علیه السلام پر باندې وشنني چې پر وشنني الله تعالی هغه تو راواخي او له هغه ځای سپی جوړ کړي. سپی چې جوړ شوی دی دا د هغه تو چې کوم ابلیس یا شیطان ابلیس چې پر آدم علیه السلام تکلي و د هغې خارې ځای بیا الله تعالی سپی جوړ کړي چې له هغه ځای بیا دا د سپیانو د ژوند سلسله شروع شوې ده. او لږ خاره د آدم علیه السلام چې جوړ شو لږ خاره بچاو شوه الله تعالی له هغه ځای د خورما درخته جوړه کړه. نو تاسو به لیدلي چې د خورما په درخته کې څوري قوت او څونې طاقت دی ولې چې په حدیث کې حضور اسلام یایي چې خورما ستاسو خاله یعنی پوپی ده نو تاسو د خپلې پوپی یا د دغه خورما ډېر خیال ساتاستئ. تاسو په خپله دغه کیسې له دغه سره جوړ کړئ چې له کومې خارې چې حضرت آدم علیه السلام جوړېږي له هغې خارې د خورما درخته جوړېږي. نو یعنی چې له کومه انسان له هغه سره د هغه د خوراک بندوبست هم کول. نو لکه کله چې موږ یایو چې خورما چې دا هغه پول ډایټ نه یعنی پوره خوراکي کړی چیرې له خورما سره اوبه سره وي نو خورما بالکل په خورما کې هغه قوت طاقت شته چې هغه د انسان هر هغه چې کوم ضرورت دی د جسم ته هغه پوره کوي. او حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو چې کوم طاقت یا کومه مستی له شرابو زه غواړو صحبت یې هغه طاقت او قوت په خورما کې هم شته دغه حلال دي او هغه حرام دي او خورما چې کله پروسس تر یو عمل ووځي له هغه شراب جوړېږي مګر په خپل حالت کې وخورې نو دا حلال هم ده او هغه قوت هم پکې شته په خورما کې. نو د دغه څه موږ ته دا معلومیږي چې په خورما کې ډېر قوت او طاقت دی. کوم ټایم چې د آدم علیه السلام تخلیق وسي نو دله نورژی وراسي چینګ یعنی نورژی وکړي له هغه نورژی چې کوم وي هغه الله تعالی محفوظه کړي او حضرت جبرائیل علیه السلام یې واخلي او د حضرت مریم رضی الله تعالی عنها په سینه کې ورپوکي او تاسو ته نه خبر دا ځای معلوم دی که نه دی معلوم له هغه پوزه حضرت عیسی علیه السلام پیدا شوی دی
ډېره مهرباني که چیرې کمی و بیشي دغه دپاره له تاسو زه ډېر معذرت خو دغه یو درخواست هم درڅخه کوم چې زموږ دغه چینل پرخه ټلویزیون د خامخا سبسکرایب کړئ او له هغه سره د غنټۍ بټن هم ووهئ چې تاسو د نور ویډیو اطلاع هم درځي. شاد آباد اوسئ. د الله په امان.